بس خیر دی هېڅ خبره دا خو زمونږ چې کوم دی د غرونو میوه ده وطني میوه ده او دا خو چې کوم دی په همدې موسم کې کېږي او خلک یې ډېر په مینه باندې خوري او ډېرې خوږې دي او بس دغه یوه ټپه د کرکڼو په حواله چې ما په کرکڼو کې شریک کړه زیړه به زه خورم سره به تا لګل بس سیال صاحب راغلي وو او کرکڼې راټولوو او ماشومتوب کې خو به ډېر راتلو اوس چې راسره کله کله ټیم میلاویږي نو راځو او بس ماشومتوب راته رایادېږي ښه ډېر او بس مشهوره میوه ده زموږ د علاقې یاره زه خو به دا ویم چې موږ دا ملګري ټول محفل را جمع شو او په دې حواله موږ مشوره وکړه چې د موږ د علاقې یو ښکلې میوه او بس ښه میوه به ورته ووایو چې موږ راغلي او خورو چې دغه زمونږ خوشقسمتي چې په دې غرونو کې دا میوه موجوده ده ولې چې د دې نوم به هر چا اورېدی وي کرکڼه خو زیاتره خلکو به نه د دې بوټی لیدلی وي نه بیا دا علاقې لیدلي وي چې دا چېرته کېږي نو هغه ملګرو په علم کې به زه اضافه وکړم چې دغه زمونږ په خاوره په خیبر کې او بیا په خاص توګه د ملاګورو په دې دنګو غرونو کې دغه میوه کېږي مونږ هم راغلي یو هر کال مونږ راځو ولې چې دغه زمونږ خپل ځای دی مزل ورته لږ دی نو ښه خوشحاله یو ملګري هم راسره دي او بس تازه میوه دغه د چا خبره چې د سیخ د سر نه دانه اخیستل دي بس یاران دوستان دي او خامخا نه شوق یې کوي نو موږ وایو چې ځه بس جیب کې به ولوي څوک نشي راتلی چې ځو بس که نه بلکل ځو ستا هغه نور کارونه یې به م را ختم کړو او تاثیر ستاسو ته پکې څه وی یاره قربان بس دلته موږ سم ملګري داسې یو چې دوی داسې څه واړه کارونه پېښ شوي نو ټیم را سم مختصر شو نو د ملګرو کار به م کوو چکر نه مې ښه خوند واخیسته او ښه په مزه کې او ښې ډېرې کرکړې مې مونږ کړې دا ملګري د خوریم نو دا دوه شیونه به مونږ راوړو بېتا به ته څه وی پکې بس زما د طرفه خو ټولو ملګرو ته چې کوم دی په مخه او چکر مو هغه او ډېر خوند یې وکړ ته پکې څه ویل غواړې سیال صاحب بس موږ ملګرو ته داسې غوښتنه یه چې که راتلی شو نو چې زر راشي ځکه چې دې دومره ټیم بیا وخت تېرېږي که نه دا به دا یو میاشت نیمه ټیم یې بس بیا یې وخت تېرېږي ټولو ملګرو نړۍ مننه چې زموږ سره وئ او دغه ویډیو مو وکته او خوشحاله راته اوسئ آباد راته اوسئ